د مینې ډیوه لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د مینې ډیوه لنډې کیسې لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندوره له مینې، درد او تلوسې څخه ډکه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. یو وخت د ګاونډي هیواد پاکستان څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ته زیات شمیر کډوال راکډه شول چې یو شمیر یې زموږ کلي ته هم راغلل. زموږ کلی او د کلي بازارګۍ مو پرې ښایسته شو. زموږ د کلي د کرکټ په میدان کې به د هرې جمعې په ورځ د کرکټ لوبې کېدې او ټورنمنټونه به جوړېدل. د جمعې ورځ و څه داسې خاص کار مې نه درلود. د خپل کلي د کرکټ میدان په لوري روان شوم. کله چې د کرکټ میدان ته ورسېدم، ګورم چې زموږ د کلي ځوانانو ترڅنګ د راغلو کډوالو ځوانان هم د کرکټ ننداره کوي. زه هم ورغلم. د خپلو ملګرو راغلو کډوالو ځوانانو سره مې ستړي مشي وکړه. د یو ساعت د زړه خوالو څخه وروسته مې د یو تن راغلي کډوال ځوان څخه پوښتنه وکړه: څنګه ځوانه، زموږ وطن ښکلی دی که ستاسو وطن؟ ځوان څو شېبې سترګې زما په سترګو کې ښخې کړې، بیا یې ځمکې ته ښکته وکتل. له سترګو یې غټې غټې اوښکې روانې شوې. د یو څو شېبو چوپتیا وروسته مې ورته وویل: زه نه غواړم چې د خفګان سبب دې وګرځم، خو یوازې مې پوښتنه وکړه. د پوښتنې کولو بخښنه غواړم. هغه ځوان په ځمکه څو کرښې کش کړې، بیا یې سر راپورته کړ، ویې ویل: نه ګرانه، ستاسو وطن خو ډېر ښکلی دی، خو زموږ په وطن کې مې خبره یې تر دغه ځای پورې ورسوله. بیا یې سر ښکته کړ، مړې مړې اوښکې له سترګو روانې شوې. زر زر یې یو څو سلګۍ وکړې. ما چې کډوال ځوان په دې حالت کې ولیده، ورته مې ویل: ځه ګرانه چې زه او ته د میدان هغه بلې خوا ته چکر ووهو. ځوان زما خبره ومنله. زه او ځوان له خپلو ملګرو څخه را جدا د میدان بلې خوا په لور روان شوو. له ځوان نه مې بیا پوښتنه وکړه: ګرانه، څه خبره وه چې زما په پوښتنه دومره زیات خفه شوې؟ هغه راته وویل: نه، څه خبره نشته. خو چې ګورم د ځوان په سترګو کې بیا اوښکې ډنډ شوې. په نیولې غږ یې وویل: ما ته د خپله مینه را یاده کړه. یو څو شېبې چوپ پاتې شوم. د ځوان له سترګو اوښکې څڅېدې. د لږ ځنډ وروسته مې ورته وویل: ګرانه، خامخا څه خبره شته، ځکه چې هغه متل دی: داسې ونه نشته چې باد نه وي وهلی. ښه به وي که د خپله خبره راته وکړه. ځوان سوړ اسویلی وکړ، سر یې پورته شنه اسمان ته یې وکتل او بیا یې راته وویل: دا یوه ډېره اوږده او غمجنه کیسه ده. زه نه غواړم چې ستا غوندې ځوان پرې غمجن کړم. ما ورته وویل چې که ته دا خبره ما ته ونه کړې، زما به د ټول عمر اندېښنه پاتې شي. ځوان یو خوا او بل خوا ته وکتل، بیا یې راته وویل: زه د میدان پورې خوا ته به کینو. کله چې د میدان بلې خوا ته کیناستو، ځوان جیب ته لاس کړ، اورلګید او سګرټ یې راوویست. سګرټ ته یې اور ورپورې کړ. ما ورته وویل: ته خو پوه هوښیار ځوان یې، څنګه د سګرټ څکولو ته مخه کړې ده؟ ځوان راته وویل: دا خو د هغې اوږدې غمجنې کیسې د لاسه چې زه یې اوس تا ته کوم. نو بیا ما ورته وویل: ښه ګرانه، خپله کیسه دې پیل کړه. ځوان خپله کیسه داسې پیل کړه او ویې ویل: ګرانه، د زړه خبره خو خلک د کلونو کلونو ملګري ته کوي، خو زه یې تا ته ځکه وایم چې زما نه دې کلکه غوښتنه وکړه. کډوال ځوان راته وویل چې یوه ورځ زیړی مازدیګری و. له بازار څخه خپل کلي ته په لاره روان وم. چې کلي ته نږدې شوم، ومې لیدل چې زموږ د کلي په منځ کې یو موټر د کور په شیانو بار ولاړ دی. یو کلیوال په مخه راغی. ورته مې ویل: هغه موټر زموږ د کلي په منځ کې څنګه بار ولاړ دی؟ هغه وویل: ته به نه یې خبر چې زموږ او ستاسو په کلي کې هغه خالي کور څه و چې د ګولي ماما کډه ترې لاړه، هغه کور ته نوې کډه راغله. د خپل کور په لار روان شوم. خپل کوچني ورور ته مې چې د دروازې مخ ته ولاړ و، خپل کتابونه او نور شیان مې چې را سره ورکړل. خپله د هغې موټر په لوري ورغلم. ډېر کلیوال پرې راټول شوي وو او ځینو کلیوالو ورسره مرسته کوله. د کور شیان یې له موټر څخه ورسره ښکته کول. ما هم د کور شیان ورسره ښکته کړل. له لږ ځنډ وروسته د ماښام اذان وشو. موږ ټول کلیوال د لمانځه لپاره جومات ته روان شوو. هغه د نوي کډې یو تن مشر سړی هم زموږ سره په جومات کې لمونځ ادا کړ. له دې وروسته ټول کلیوال خپلو کورونو ته روان شول. زه هم خپل کور ته لاړم.
د نورو شپو په څیر مې د خپلو ورونو او پلار سره ډوډۍ په یو ځای وخوړه. پلار مې د نورو ورونو سره په دې خبرې کولې چې دغه کډه چې زموږ کلي ته راغله دا به څنګه راغلی وي، د کومو مشکلاتو په اساس بدل ته را مجبور شوي وي. کوچني ورور مې پلار ته وویل پلار جانه دا خو زموږ او ستاسو کلي ته میلمانه راغلي دي، د میلمنو قدر پکار دی، باید موږ او ستاسې دوی ته ښه میلمستیا جوړه کړو ځکه چې اوس خو زموږ ګاونډیان شول. ګاونډیان خو یو په بل باندې ډیر حق لري. پلار مې ورته وخندل ښه زویه په ټول عمر کې د دغه هوښیاره خبره وه چې ودې کړه، زه هم در سره موافق یم. سبا ورځ به ورته میلمستیا جوړه کړو. د دې خبرو اترو وروسته دوی کور ته لاړل. ما د میلمنو په ځای کې د کوټې روښانه ګروپ مړ کړ. په خپل کټ کې اوږد وغځېدم، ویده شوم. کله چې سهار پاڅېدم لمونځ مې وکړ. د چای څښلو وروسته مې خپل کتابونه راواخیستل. د بازار په لور خپل ښوونځي ته لکه د تل په څیر روان شوم. د پنجشنبې ورځ و، زموږ آخري ساعت سپورت و. له نورو ورځو نه نن یو ساعت مخکې خپل کور ته راغلم. په کور کې مې پلار راته وویل زویا نن شپه مې هغه راغلې کډې ته میلمستیا جوړه کړې ده. زه هم خوشحال شوم. کله چې د ماښام د لمانځه لپاره جومات ته لاړم، په جومات کې مې پلار راته وویل زویا د لمانځه وروسته هغه میلمانه هم در سره راوله. ما ورته وویل ډېره ښه ده پلار جانه. د لمانځه وروسته مې میلمنو ته وویل هغه ټول زموږ کور ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلل. ټول د ډوډۍ په خوړلو اخته وو. د ډوډۍ د خوړلو په وخت کې یو تن میلمه چې د هغې کورنۍ مشر وو زما پلار ته وویل حاجي صاحب ستا مشر زوی مې سهار ولید چې بازار ته لاړو او مازدیګر بیرته راغی. په بازار کې څه کاروبار کوي که څنګه؟ پلار مې ورته وویل هغه ښوونځي ته ځي او ښوونځی وایي. مشر سړي بیا خبره ورغبرګه کړه او ویې ویل ښه ډېر ښه، علم خو ډېر ښه شی دی. علم لرونکی سړی خو له نورو خلکو ډېر ښه وي، ډېر څه ورته معلوم وي، په ډېر څه پوهیږي. په 4م سیم کې دی. پلار مې ورته وویل په 8م سیم کې دی، 3م نمره هم دی. مشر سړي ورته وویل ښه ده ډېره ښه، زما یوه لور هم په 8م سیم کې ده. دلته به څه چاره ورته جوړه شي او که نه چې پاتې زده کړې دلته پای ته ورسوي. پلار مې ورته وویل بیا به یې په هغه ښوونځي کې داخله کړو په کوم ښوونځي کې چې زما زوی زده کړې کوي. یو څو ورځې وروسته به زه او ته دواړه د ښوونځي مدیر سره ووینو. هغه مشر سړي ورته وویل ښه ده، دا خبره خو مې ډېره خوښه شوه. زما لور به ستا زوی سره په یو ځای ښوونځي ته ځي، نو د لارې ستونزو نه به هم خلاصوي. ما چې د خپل پلار او میلمه مشر سړي دغه خبرې واورېدې نو تر ټولو زیات خوشحاله شوم. تمامه شپه مې په زړه کې ګوډې ماتولې چې تر څو ورځو وروسته به زه هم د نورو ځوانانو په شان له جینۍ سره یو ځای ښوونځي ته ځم. دا سوچونه مې کول چې پلار مې را باندې غږ وکړ زویا چای خو راوړه. زه هم کور ته لاړم، میلمنو ته مې چای راوړ. له چای څښلو وروسته مې له میلمنو نه پیالې ټولې کړې. مشر سړي مې پلار ته وویل حاجي صاحب که خفه کېږې نه نو اوس به موږ لاړ شو. پلار مې ورته وویل ډېره ښه ده چې پاتې کېږئ نه بیا لاړ شئ. زما پلار په ما باندې غږ وکړ، راته ویې ویل زویا د میلمنو سره تر یو ځای پورې لاړ شه. ما ورته ویل ښه ده پلاره، زه هم ورسره ځم. د میلمنو سره تر یو ځای پورې لاړم. نور دوی خپل کور ته روان شول، زه خپل کور ته راغلم. چې د میلمنو ځای ته راغلم پلار او نور وروڼه مې کور ته ننوتلي وو. زما لپاره یې ګروپ روښانه پرېښی وو. زه چې راغلم په میز باندې د اوبو جګ څخه مې یو ګیلاس اوبه وڅښلې. نور خپل کټ ته وختم او اوږد پکې څملاستم. تر شپې ناوخته پورې مې رنګارنګ سوچونه او فکرونه کول. په دې سوچونو کې ویده شوی وم. سهار مې پلار را باندې غږ وکړ، ویې ویل زویه د لمانځه در باندې ناوخته نه شي، هله پاڅېږه ژر شه. د پلار د غږ په اورېدو سره پاڅېدم او اودس مې وکړ او بیا مې لمونځ وکړ. یوه پیاله چای مې وڅښلو، خپل کتابونه مې برابر کړل. د خپل کلي پاخه سړک ته راووتم. موټر ته مې ډېر انتظار وکړ. څه وخت وروسته یو موټر راغی، لاس مې ورکړ. موټر زما تر څنګ ودرېد، ورپورته شوم. موټر حرکت وکړ. موټروان د خپل موټر په ټایپ کې د مستو ټپو کیسټ اچولې وه چې دا یوه مې اوس هم په یاد ده. جانانه غم د مسلمان دی، جانانه غم د مسلمان دی، ما د ملا اذان نه مخکې ویښه وینه. زه هغه وخت د دې ټپې په مطلب نه پوهېدم، ځکه چې ما نه مینه کړې وه او نه مین وم. د لږ ځنډ وروسته بازار ته ورسېدم. له موټر ښکته شوم، موټروان ته مې کرایه ورکړه. نور مې د خپل ښوونځي لاره ونیوله.
کله چې ښوونځي ته ورسېدم ښوونکی په سیم کې په درس اخته و. له ښوونکي نه مې اجازه واخیسته، په خپله چوکۍ کېناستم. ښوونکو درس ووایه. له دې وروسته له تفریح ټالۍ وکړنګېده. ټول شاګردان د تفریح لپاره د باندې ووتل. زه هم د باندې راووتم. د ښوونځي د چاردیوالۍ په داخل کې جوړ شوي دکان ته ورغلم. د خوراک لپاره مې له دکان څخه څه واخیستل. ځینې شاګردانو له نجونو سره یو ځای خوراک او د زړه خواله یې ورسره کوله. ځینې به بیا یوازې ناست وو، خوراک به یې کوه. زه هم یوازې ورته کېناستم. خوراک مې وکړ. د ټالۍ وهلو سره سم خپل سیم ته روان شو. ښوونکی هم راغلو، په درس یې پیل وکړ. بیا بل ښوونکي درس راکړ. له دې وروسته د رخصتۍ ټالۍ ووهل شوه. ټول راووتو. زه هم راغلم، په موټر کې کېناستم. د کلي په لور مې حرکت وکړ. کله چې کلي ته راورسېدم له موټر ښکته شوم. د کور په لوري روان شوم. چې کور ته ننوتم، د میلمنو پر ځای کې مې د چا خبرې تر غوږ شوې. چې د میلمنو ځای ته ورغلم، زما پلار او هغه مشر سپین ږیری سړی په دې خبرو سره بوخت و چې بل سهار به زه او ته ګډ بازار ته ځو چې زما لور په هغه ښوونځي کې داخله کړې. زه ورغلم، سلام مې واچوو. ستړي مشي مې ورسره وکړه. پلار مې راته وویل، زویه په خیر راغلې؟ ما ورته وویل، هو پلار جانه. هغه مشر سړي راته وویل، اناره ته یې وګوره، دغه اسناد مې راوړي دي. دغه زما د لور دي. ما چې اسناد وکتل، د لور نوم یې مینه پکې لیکلی و. ما ورته وویل، ډېر ښه. دغه اسناد چې وي بیا کوم مشکل په ښوونځي کې ورته نه جوړیږي. سبا سهار چې دا اسناد در څخه پاتې نه شي، له ځان سره یې راوړه. بیا هم د تیر په څیر شپه سبا شوه. زه او زما پلار، هغه مشر سړی او د هغې لور 4 وړه په یو ځای سره روان شو. زما پلار او هغه مشر سړي په ټوله لاره خبرې کولې. چې پاخه سړک ته ورسېدو، موټر ته مو لږ انتظار وکړ. یو موټر راغی، په هغه کې 4 واړه نه ځایېدو. لږ ځنډ وروسته بیا بل موټر راغی. هغه ته مې پلار لاس ورکړ. زموږ تر څنګ ودرېدو. 4 واړه ورپورته شو. کله چې بازار ته ورسېدو، د ښوونځي لاره مو ونیوه. مینه ته مې غلی مخ ور واړوو. هغې ته خدای جل جلاله بل شان ښایست ورکړی و. تورې غټې سترګې، سره اننګي، سرې نرۍ شونډې. خو څه درته ووایم چې ټوله ښکلا ښکلا وه، یعنې سمه ښاپېرۍ غوندې وه. د مینې ډیوه لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.